سلامونه نکي لملګرو تاسو روغتیا په هیله باندې په دې ویډیو کې به تاسو ته د زینوس اپلکیشن راتګ سره وروسته د هغه چې موږ په بعضو موضوعاتو باندې بعضو اپشنونو باندې مکمل پوسولو غواړو تاسو سره په یوه لنډه دې ویډیو کې تشریح شریکه کړو. ویډیو تر پای درسره وګورئ، انشاءالله ډېر اپشنونه به تاسو ته په تشریح باندې واخلو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. دلته ځینې اپشنونه شته. لومړی اپشن د ریچارج اپشن دی چې دلته هم شته دی او دغه ځای کې هم د زاید یا د زینوس لوګو شته، دې ځای نه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. ریچارج اپشن کارکردګي څه ده، کار یې څه دی؟ ریچارج اپشن نه تاسو کولی شئ دلته 4 نوع قراردادونه دي د زینوس کمپنۍ چې تاسو کولی شئ کله پیسې اضافه کوئ نو تاسو دلته یو قرارداد انتخابوئ د دې 4 څخه. که چېرې مو پانګونه د 100 څخه تر 800 ډالرې د دې ځای نه انتخابولی شئ، مثلا 200 500 هر څومره چې تاسو دلته غواړئ انتخاب کولی شئ. په دې 4 قراردادونو کې تاسو هر یو انتخابولی شئ. لومړی قرارداد 120 ورځې دی، یعنی 4 میاشتې، خو د دې ګټه څه ده؟ د 15 څخه تر 40% پورې ده. بل قرارداد چې دی 270 ورځې دی چې د 80 څخه تر 80% د دې قرارداد ګټه ده. بل قرارداد چې دی هغه 380 ورځې دی چې د دې قرارداد ګټه د 80 څخه تر 90% پورې ده. بل قرارداد چې دی هغه 420 ورځې دی، خو د دې قرارداد ګټه بیا بیخي زیاته ده چې د 100 څخه تر 120% پورې ګټه په دې کې شته. تاسو کولی شئ دلته یو قرارداد انتخاب کړئ. د مثال په توګه باندې د مثال په تور 4م قرارداد انتخاب سو. دلته په تاسو خپله پیسې اضافه کوئ، مثلا البته پیسې به انتخابوئ. مخکې داسې و چې یوازې $60 و انتخابول به، نو یو ډېر ښه کار دا شوی دی چې د زینوس د اپلیکیشن سره چې کله راغی ډېر نوښتونه او ډېر داسې شیان پکې وو چې واقعا سړی په هغې باندې خوشحالېږي. ډېر سهولتونه دي. تاسو کولی شئ $60 اضافه کړئ، ER60 اضافه کړئ، BP60 اضافه کړئ د ټوکن پاکر څخه یا د هر ځای څخه، TRX اضافه کړئ، بیټکوین په پیپال اکاونټ پیسې اضافه کوئ چې همداسې ایستلی شئ. په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې قراردادونه تغییر او تبدیل کړئ، هر یو چې انتخابوئ. لومړی قرارداد 120 ورځې دی چې د دې ګټه 40% ده. دوهم چې دی ګټه 80% د دویم قرارداد دی چې 270 ورځې دی. دریم قرارداد چې دی هغه 90% پورې ګټه دی چې هغه تقریبا 380 ورځې دی. بل چې دی 120% پورې تاسو ته ګټه راځي چې هغه قرارداد 420 ورځې دی. یعنی د مثال په تور کې 4م قرارداد تاسو انتخاب کړئ، په خپل اختیار د قراردادونو کې هر یو انتخاب وشي. که 4م انتخاب کړئ، مثال $1000 پانګونه وکړئ، نو په یو قرارداد کې تاسو د 9000 تر 1000 $2000 پورې تاسو ته ګټه راتلی شي. دا وه د ریچارج اپشن مختصره تشریح. راځو ریوارډ اپشن ته. ریوارډ اپشن څه دی؟ ریوارډ یعنی جایزې، هغه شیان چې هغه کې لیول بونس دی، نور دی، مثلا دا په دې ریوارډ اپشن کې دی. ریوارډ اپشن دلته لومړی چې دی ریفرال دی. په ریفرال هغه کسان چې تاسو په لینک راغلي دي که هغه پانګونه کوي، مثال تاسو دلته کمیشن نه کوم راغلی دلته درته ښکاري په دې لیست کې. دوهم څه دی؟ لیول بونس. لیول بونس ښکاره خبره ده چې دې سره تاسو آشنا یئ، ځکه زینوس.com سایټ کې چې وه د کمپنۍ هلته موږ تاسو اکثره لیډرانو یا ډېرو کسانو لیول بونسونه هم ترلاسه کړي وو چې د $60 څخه نیولې تر $2 میلیون پورې یو کس کولی شي که کار وکړي، زحمت وباسي، هغه لیول بونس لاسته راوړی شي چې تقریبا په خپله مو د $400-800 پر شاوخوا لیول بونس لاسته راوړي دي. نو کله ستاسو په ټیم کې پانګونه کېږي، تاسو ته لیول بونس راغلی، په دې ګیټ باندې به کلیک کوئ، هغه پیسې به ستاسو اویلیبل ته جمع کېږي او نغده به تاسو بیستلی شئ. بل اپشن چې دی سالري دی، معاش دی، چې د معاش په اړه باندې نور جزئیات به وروسته کمپنۍ ورکوي. دلته 2 نوعه معاش دی. یو چې دی اکټیو سالري معاش دی، یعنی فعال معاش دی د هغه کسانو دپاره چې هغه په زینوس کې لا پخوا فعال وو، پانګونه یې کړې او پکیج لري، د هغوی دپاره معاش دی. طبعا دا معاش به زیات وي. دوهم وړیا معاش دی، هغه کسان چې هیڅ پیسې نه لري، هیڅ پانګونه نه لري، خو زینوس تجارت شروع کولی شي، اکاونټ به جوړي او هغه به کار کوي. د کار په نتیجه کې به دی معاش لاسته راوړی شي چې واقعا دی یو بهترین فرصت دی، یو بهترینه خبره ده زموږ تاسو دپاره، خصوصا زموږ تاسو د هغو ځوانانو دپاره چې هغه پیسې نه لري. هغه کسان چې پیسې لري هغوی کولی شي په خپلو پیسو ډېره ګټه لاسته راوړي. دا خو بیخي اعلی او بهترینه خبره ده. مثال که څوک پانګونه کوي هغوی کېدای شي مثال $1000 لاسته راوړي د مثال په طور د معاش څخه، خو هغه څوک چې مثال پیسې نه لري، پانګونه نه لري، هغوی مثلا کولی شي $50 پورې معاش لاسته راوړي. دا یو مثال دی چې ما درکړ. دا هم د ریوارډ اپشن و. بل اپشن چې د ویډرا اپشن دی. په ویډرا اپشن کې تاسو کولی شئ دلته ویډرا ترسره کړئ چې په دې باندې به تاسو ته ویډیو اخلو. مثال دلته خپل پیسې لیکئ، دلته میتود انتخابوئ په څه باندې پیسې غواړئ وباسئ، ER60 وغواړئ، BP60 وباسئ یا TR60 وباسئ. هر څه ته چې تاسو پیسې وباسئ د هغه مطابق به دغلته تاسو یو ځای انتخابوئ.
که بایننس دی وباسئ، که هر څه ته وباسئ دلته به تاسو میتود انتخابوئ. په ډن به کلیک کوئ، پیسې به تاسو ایستلی شئ. دا و د ویډرا اپشن. بل اپشن دی د ټاسک اپشن. په ټاسک اپشن کې معمولا تاسو که ټلګرام کاروئ، البته یوټیوب چینل لرئ، نو په یوټیوب چینل کې تاسو کولی شئ چې د زینوس په اړه باندې ویډیو جوړه کړئ، تبلیغات جوړ کړئ، هغه راواخلئ، تاسو یې په سٹارټ په ټاسک اپشن کې هغه تاسو لینک ورکړئ. کله تاسو ویډیو باندې زیات ویوز راغلي، کتونکي راغلي، په هر ویډیو باندې تاسو کولی شئ فری ډول د زینوس څخه د $3 څخه تر $50 باندې په هر ویډیو باندې ترلاسه کوي. خو هغه ویډیو چې ډیر کتونکي ولري، ډیره ولیدل سي، هغه به طبعا د هغې عاید به زیات وي. مثلا یو څوک یوټیوب چینل لري او هغه په زرهاو سبسکرایب لري، ګډونوال لري، او هغه په زرهاو لیدونکي لري، هغه د دې فرصت څخه بهترین استفاده کولی شي. په هر ویډیو چې د پریزنټیشن جوړي د زینوس لپاره، هر ویډیو مثلا 100,000 یا 1,00,000 کسان ګوري، نو طبیعي خبره ده چې هغه به له $10 پورې په هر ویډیو باندې لاسه د زینوس څخه راوړلی شي. چې وروسته به په البته ټلګرام هم دې کې اضافه شوی دی، چې وروسته به د ټلګرام څخه هم دوی د ټاسک اپشن کې وړیا او فری عاید ورکولو څه پلان وي، ځکه دلته ټلګرام هم ښکاري. بل اپشن څه دی؟ هغه سټارټس اپشن دی. په سټارټس اپشن کې معمولا ستاسو د حسابونو تشریح ده، څومره پکیج مو دی، مثلا څومره ویډرا تاسو کړې ده لا د مخه، څومره اویلیبل لري، نغدې پیسې لري، څومره ټوټل پیسې لري چې تاسو ایستلې دي، څومره لیول بونس تاسو لاسته راوړی دی، په سټارټ اپشن کې کتلی شئ. بل چې دی د کارت اپشن دی. په کارت اپشن کې چې کله تاسو په دې کارت باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته څو شیان ښیي. اول انکم ریکارډ، ستاسو ورځنۍ ګټه دلته ښیي. مثلا وګورئ زما ورځنۍ ګټه مخکې 1700 اوس چې دی مثلا زیاته شوې ده، 1.5 شاوخوا ده که نه. بل چې دی ویډراول، دلته هغه ویډراګانې چې تاسو کړي دي هغه ټولې تاسو ته ښیي، په کوم تاریخ باندې څه وخت څومره مو کړي دي، دا ټول دلته تاسو ته ښیي. بل چې دی ډیپوزیټ کې هم تاسو ته ښیي چې تاسو څومره پانګونه کړې ده. نو ورونو دا وه مختصره تشریح په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریکه کړله. انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به تاسو د پیسو اچولو یا پانګې کولو، ډیپوزیټ او همدا رقم د پیسو ایستلو ویډیوګانې شریکې کړو، او دا چې څنګه کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ دا به هم تاسو ته وښیي انشاءالله. دلته تاسو کولی شئ یو بل څه هم چې پروفایل اپشن دلته تاسو راسئ، په دې ځای کې تاسو خپل هغه هم کتلی شئ، خپل هغه کسان چې ستاسو په لینک باندې راغلي دي، او دغه هم ستاسو د انوایټ لینک دی، په دې باندې تاسو کولی شئ کسان دعوت کړئ. انشاءالله په دې اړه باندې به ستاسو ته بله ویډیو جوړوم او تاسو سره شریکوم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل.